بسم الله الرحمن الرحیم. درنو زده کوونکو د هر څه له مخه زه شفیق الله نورزی خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو درانه حضور ته وړاندې کوم. ستاسو د روغتیا په هیله خوښ یم چې یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې یم تر څو نوی لوست ستاسو حضور ته وړاندې کړم. درنو زده کوونکو، خوږو لیدونکو، هیله من یم چې تاسو هم په خپل وار سره خپل قلم، کتابچه تیار کړي وي تر څو نوی لوست پیل کړو. درنو زده کوونکو، مخکې د دې نه چې نوي لوست ته لاړ شو یو ځل تېر لوست ته ورګرځو او د تېر لوست څخه یوه لنډه یادونه کوو. درنو زده کوونکو، خوږو لیدونکو، زموږ او د تاسې د تېرې ورځې عنوان و یا د تېر لوست عنوان و د حشرو ټولګی. موږ او تاسې حشرې وپېژندلې، د حشرو په ځانګړتیاوو مو خبرې وکړې. درنو زده کوونکو، همدارنګه منګه یوه د حشرو ځانګړتیا مطالعه کړه او تشریح مو کړله. پاتې دې نه وي چې تاسو ته مې کورنۍ دنده هم سپارلې وه. هیله من یم چې خپله کورنۍ دنده به مو سرته رسولې وي او د تاسو د تېرې ورځې د کورنۍ دندې بڼه تقریبا عملي بڼه وه چې تاسو باید په عملي بڼه باندې بېلابېلې حشرې د خپل د چاپېریال لیدلې وای. هیله من یم چې تاسو به کوښښ کړی وي او دغه کار به مو ترسره کړی وي او د خپل کورنۍ دنده به مو سرته رسولي وي. درنو زده کوونکو، راځو نوي لوست ته. زموږ او تاسو نوی لوست بیا هم د یوولسم ټولګي اړوند دی. بیولوژي مضمون 52 لوست دی. د لوست عنوان دی معمولي ملخ. څه شی دی درنو زده کوونکو؟ د لوست عنوان دی معمولي ملخ او د معمولي ملخ ته بیا څه شی وایي؟ معمولي ملخ ته بیا وایي د ګراس هاپن. څه شی ورته وایي؟ هاپر. د ګراس هاپر. نو دغه معمولي ملخ چې موږ ورته وایو اصطلاح څه شی ده؟ د ګراس هاپر. د ګراس هاپر دا یې درنو زده کوونکو یا هوپر دا یې اصطلاح ده او صفحه ده د دې لوست سلمه سل یو سل یوه. هیله من یم چې دا صفحه به تاسو هم پیدا کړې وي. درنو زده کوونکو، د لوست موخې دي. د تېر په شان باندې هم موږ د لوست لپاره موخې لرو. نو موږ د لوست موخې دا دي چې لومړی د ملخانو زیانونه درک کړئ، یعنې درانه زده کوونکي د دې لوست په پای کې د ملخانو زیانونه درک کړي او همدارنګه د ملخ په بهرني جوړښت پوه شي. درنو زده کوونکو، آیا تاسو تر اوسه ملخ لیدلی دی او څو ډوله ملخان پیژنئ؟ درنو زده کوونکو، ملخان بېلابېل ډولونه لري. ملخان د دغو حشرو د ټولګي څخه ګڼل کېږي، یعنې حشرو په ټولګي کې شامل دي او دغه ملخان درنو زده کوونکو په ټوله نړۍ کې شتون لري. په هغو ځایونو کې ډېرې چې هغه څرځایونه دي، یعنې هغه ځایو کې چې نباتات، واښه یا هغه علفزارونه دي، په هغه کې دغه ملخان ډېر پیدا کېږي. ملخان درنو زده کوونکو وزرونه لري، د یو ځای څخه بل ځای ته الوزي او کله چې دوی فصل تغییر کوي نو دوی په ټولیزه توګه باندې د یو چاپېریال څخه بل چاپېریال ته دوی څه کوي درنو زده کوونکو؟ کډه کوي. نو کله چې دوی کډه کوي د دوی خواړه همدغه نباتات جوړوي او د نباتاتو د له منځه تللو سبب ګرځي. درنو زده کوونکو، د دغو نباتاتو زیانونه هم همدا دي چې کښتزار له منځه وړي، یعنې د نباتاتو پاڼې خوري، د غنمو پاڼې خوري، د جوارو پاڼې خوري، د انګورو پاڼې خوري. یعنې هغه کومه شنه واښه یا شنه نباتات چې په هغه چاپېریال کې وي هغه ټول څه کوي درنو زده کوونکو؟ له منځه یې وړي. راځو درنو زده کوونکو چې دا ملخ چې دا دومره زیانونه لري او د نړۍ په هره برخه کې پیدا کېږي، نو د دې بهرنی جوړښت څنګه دی؟ د ملخ بهرنی جوړښت درنو زده کوونکو د بهرني جوړښت له پلوه درې برخې لري. یوه برخه درنو زده کوونکو سر دی او بله برخه یې سینه ده او بله برخه یې څه شی ده درنو زده کوونکو؟ ګېډه ده. ګرانو زده کوونکو، راځو په لومړي سر کې د ملخ سر ته چې د ملخ د سر بهرنی جوړښت څنګه دی. یوه جوړښت ګرونه یعنې انتنونه لري.
نو دغه انتنونه درنو زده کوونکو په حقیقت کې د همدې ملخ حسي غړي هم څه کېږي ګڼل کېږي. یعنی د همدې انتنونو په وسیله باندې د خپل مسیر جوړوي، خپل مسیر تعیینوي او حسي دي په حقیقت کې. او نازک ویښتان هم په سر باندې شتون لري. یعنی نازک ویښتان چې ممکن په سترګو باندې په ډېرې سختۍ سره ولیدل شي، نو داسې نازک ویښتان هم د ملخ په سر باندې شتون لري. دوی مرکب سترګې لري او درې ساده سترګې لري. یعنی په حقیقت کې دا زما لپاره او د ستاسو لپاره جالبه خبره ده چې لا تر اوسه موږ داسې فکر نه کاوه چې په حقیقت کې داسې ژوندي موجودات وي چې د دوه سترګو څخه زیاتې سترګې ولري. او یا موږ خو سترګې پېژنو، یوازې سترګې، نو دا مرکب سترګې نو بیا په دې کې یوه نوې خبره ده. نو کله چې موږ وایو دوی مرکب سترګې لري او درې ساده سترګې. ساده سترګې خو هماغه سترګې دي چې کوم خوا ته موږ ګورو درنو زده کوونکو، نو هماغه خوا موږ ته ښکاري. خو مرکب سترګې داسې څو وجهي عدسې لري چې کولی شي چې په یو وخت کې هره خوا وکتل شي او د هره خوا لوري ته د لیدو اړتیا ولري. نو دې ته وایو څه شی؟ دې ته وایو مرکب سترګې. مرکب سترګې کومه سترګې دي درنو زده کوونکو؟ چې څو وجهي عدسیو څخه جوړې شوي دي. یعنې په یو وخت کې کولی شي چې هره خوا وګوري او د هره خوا د لیدلو وړتیا ولري. نو دې ته موږ وایو مرکب سترګې. او ساده سترګې خو هغه معمولي ساده سترګې دي، لکه څنګه چې موږ او تاسو ساده سترګې پېژنو چې کومه خوا موږ ګورو او هماغه خوا موږ ته لیدل کېږي. درنو زده کوونکو، نو ومو ویل چې دوه مرکب سترګې لري او درې ساده سترګې لري. او همدارنګه خوله لري درنو زده کوونکو چې خوله یې د سر په وروستۍ برخه کې څه لري؟ موقعیت لري. ګرانو زده کوونکو، بیا یې خوله د سر په لاندنۍ برخه کې واقع ده. راځو د ملخ د بهرني جوړښت دویمې برخې ته. نو دغه دویمه برخه سینه ده چې یوه ته یې موږ وایو چې یوه سینه یې څه شی ده درنو زده کوونکو؟ یو د ملخ سینه چې هغه مخکینی سینه موږ ورته وایو او هغه اصطلاح یې څه شی ده؟ پروتوراکس. یعنې خپله سینه یې د درې برخو څخه جوړه شوې ده، یا هغه درې مهمه برخې لري چې یوه ته یې موږ وایو درنو زده کوونکو څه شی ورته وایو؟ یوې برخې ته یې موږ وایو پروتوراکس، یعنې مخکینۍ سینه، او دویمې برخې ته یې موږ وایو میزوتوراکس، هغه منځنۍ سینه ده درنو زده کوونکو. او بالاخره وروستۍ سینه یې موږ د څه په نوم باندې یادوو؟ موږ د میتاتوراکس په نوم باندې یادوو. نو یو ځل بیا تکراروم. د ملخ د بهرني جوړښت دویمه برخه سینه ده چې خپله دغه سینه یې درنو زده کوونکو څه شی ده؟ خپله دغه د ملخ سینه د څو برخو څخه جوړه شوې ده. څو برخې لري چې موږ ته مخکینۍ برخه یا پروتوراکس او میزوتوراکس، یعنې منځنۍ سینه، مخکینۍ سینه، منځنۍ سینه او بالاخره میتاتوراکس یعنې وروستۍ سینه ګڼل کېږي. درنو زده کوونکو، درېیمه برخه د ملخ د بهرني جوړښت څه شی ده؟ ګېډه ده چې د خپله د ملخ دغه ګېډه بند او په آخري برخه کې تناسلي غړي پکې واقع دي. یعنې د ملخ د ګېډې په آخرینۍ برخه کې څه شی؟ تناسلي غړي واقع دي، یا په همدې ګېډه کې تناسلي غړي واقع دي. نو راځو دې ته درنو زده کوونکو، تاسو باید تناسلي غړي وپېژنئ. تناسلي غړي هغه جنسي غړي دي په ژوندیو موجوداتو کې چې هغه جنسي اړیکې د همدې تناسلي غړو په وسیله باندې سره ټینګېږي. او همدغه تناسلي غړي درنو زده کوونکو چې په هغه کې هغه جنسي حجرې رشد کوي یا جنسي حجرې ترې بیرونیږي او بالاخره د نسل په راتلو کې څه شی کوي؟ مرسته کوي. نو یو ځل درنو زده کوونکو، که چېرته زه د خپل دا لوست راټول کړم، د موږ او تاسو د لوست عنوان و معمولي ملخ او اصطلاح یې وه د ګراس هوپر، او همدارنګه موږ د ملخ په ډولونو باندې خبرې وکړې، د ملخ په زیانونو باندې هم خبرې وکړې. ومو ویل چې ملخ بیلو ځایونو کې ژوند کوي د دې طبیعت په ځانګړي ډول په هغه برخه کې چې هغه څرځایونه دي، هغه شنه ځایونه دي چې هغه کې شنه نباتات وي، او زیانونه یې دا دي چې دغه نباتات له منځه وړي او په ټولیزه توګه باندې
دغه ملخان د یو ځای څخه بل ځای ته کډه کېږي او د الوتلو یا د هغه کله چې موږ وایو الوزي د الوتلو وړتیا لري. او موږ د ملخ په بهرني جوړښت باندې خبرې وکړې چې سر او سینه او ګیډه د هغه په بهرني جوړښت کې موقعیت لري درنو زده کوونکو، او همدارنګه په هغه دریو مو خبرې وکړې. درنو زده کوونکو اضافي معلومات هم په کتاب کې راغلي دي، نو تاسو ته به دغه انځور وښیم. تاسو ګورئ درنو زده کوونکو چې په دې انځور کې هغه د ملخ هغه دننی جوړښت او بیرونی جوړښت څه شی کړی درنو زده کوونکو په پوره تفصیل سره دلته تشریح کړی دی. نو تاسو بیا کولی شئ چې د خپله د لا پوهاوي لپاره د اضافي معلوماتو ته مراجعه وکړئ او خپل ځان د ملخ په جوړښت باندې پوه کړئ. درنو زده کوونکو مخکې د دې نه چې د خپله لوست پای ته ورسوم، تاسو ته یوه کورنۍ دنده سپارم چې د نورو کورنیو دندو سره به لږ څه توپیر ولري. نو تاسو به درنو زده کوونکو په خپل فکر سره او په خپل ادبیاتو سره یو پاراګراف لیکئ او په هغه پاراګراف کې به څه لیکئ؟ په هغه پاراګراف کې به دا لیکئ چې موږ څنګه کولی شو چې د ملخانو د زیانونو مخه ونیسو. که چیرته په یو کښتزار کې، که چیرته په یو چاپیریال کې یا د افغانستان په یو ولایت کې ملخان شیوع پیدا کوي، ملخان هلته راځي او زمونږ کښتونه زمونږ نباتات له منځه وړي، نو تاسو به په حقیقت کې داسې یو پاراګراف لیکئ، تاسو به د خپل نظریات په هغه کې لیکئ چې موږ په دې میکانزم یا په دې کړنلارې سره کولی شو چې دغه ملخان له منځه یوسو. نو دغه به د تاسو کورنۍ دنده وي. فکر وکړئ درنو زده کوونکو او د خپله کورنۍ دنده سر ته ورسوئ، ځکه چې ستاسو کورنۍ دنده د ستاسو په ارزیابۍ کې شمیرل کېږي. درنو زده کوونکو زموږ دا لوست همدلته پای ته ورسېده. د راتلونکي لوست پورې تاسو په لوی او بښونکي خدای سپارم. سوکاله او ارامه ژوند ولرئ.